سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ دوستانو. نن د اسیا ستر شخصیت زړور او مدبر قومندان د افغانستان ډیر نامتو او مشهور باچا احمد شاه بابا پر ژوند او واکمنۍ باندې غږیږو. دی هغه څوک و چې د افغانستان پولې تر ډهلي او مشهد پورې ورسولې. راځئ دا ستر شخصیت وپیژنو. که د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو ځان له تاریخ، فرهنګ او سیاسته خبر کړئ. احمد خان د زمان خان زوی د دولت خان لمسی په قوم سدوزی و چې په 1101 لمریز کال کې په هرات کې زیږېدلی و. د احمد شاه بابا مور زرغونه انا د پښتنو یو له ډېرو نومیالیو میرمنو څخه و. د احمد شاه بابا له زیږېدو څخه څو میاشتې وروسته یې پلار چې د هرات والي و له دنیا څخه سترګې پټې کړې. احمد خان ډېر هوښیار، زړور او د ښو اخلاقو خاوند و. هغه په 20 کلنۍ کې د نادر شاه افشار دربار ته لاره پیدا کړه او هغه د خپلو افغاني نظامي ځواکونو د منصبدارانو په ډله کې ونیو. خو کله چې د هغه اخلاق او وړتیا ولیده د ابدالي او ازبکي قطعاتو قومنداني ور وسپارله. په 1126 لمریز کال د جوزا د میاشتې په 11مه نیټه نادر شاه افشار د ایراني افسرانو لخوا ووژل شو. احمد خان د هغه کورنۍ روغه رمټه ایران ته ورسوله او په بدل کې ورته د نادر شاه افشار میرمنې د کوهنور الماس او نور سوغاتونه ورکړل. احمد خان بیرته کندهار ته راغی او په 1126 لمریز کال د سرطان په 18مه نیټه د نادر آباد نظامی کلا دننه د شیرسرخ په ودانۍ کې جرګه جوړه شوه چې خبرو اترو یې 9 ورځو دوام وموند. جرګې په ناستو خلکو کې احمد خان د پاچاهۍ لپاره غوره کړ او د غنم وږی د پاچاهۍ د نشان په توګه لونګي کې ورته کېښود. دې سره احمد خان د احمد شاه ابدالي په نوم د افغانستان د ویاړلي هیواد پاچا وټاکل شو. احمد خان په 15 کلنۍ کې په 1126 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 24مې نیټې پاچا شو. تر دې وخته احمد شاه بابا زده کړې نه وې کړې خو په عین حال کې احمد شاه بابا د زده کړې په برخه کې دریغ ونه کړ. په دري او پښتو ژبه کې د سواد څښتن شو تر دې چې په پښتو ژبه کې شعرونه ولیکل. هغه د فزیکي پلوه قوي، د متناسبو اندامونو څښتن، پیاوړی، سوارکار او زړور منصبدار و. تر هندوستانه پورې په آس تللی و. 115 میله لاره یې په 2 ورځو کې وهلې وه. احمد شاه بابا د نادر شاه په دربار کې پاتې شوی و او له سیاست سره یې سر و کار درلوده نو په ډېرو شیانو ښه پوهېده چې باید له خلکو سره څه ډول رویه او سلوک وکړي. تر ټولو لومړی احمد شاه بابا د غلجیانو او ابدالیانو ترمنځ اختلاف او بې اتفاقي ختمه کړه او بیا یې د خلکو د باور لپاره د ټولو قومونو او ولسونو څخه یوه جرګه او شورا جوړه کړه چې ټول کارونه به یې د هغوی په سلا مشورې سره سرته رسول. سیاسي، اداري او پوځي چارې یې مخورو او وړ کسانو ته وسپارلې. احمد شاه بابا کندهار خپل پایتخت وټاکلو او خپله د پاچا په توګه د هیواد په ټولو اداري، پوځي او عدالتي مسلو کې د وس نظر خاوند و. شاه ولی خان یې د لومړي وزیر په حیث وټاکلو. په ولایتونو کې حاکم، مرستیال، مستوفي، قاضي، قریهدار او نورو دندو ته خلک وګمارل. احمد شاه بابا شاوخوا حالاتو په نظر کې نیولو سره ځواکمن او قوي پوځ جوړ کړ چې وکولای شي خپل هیواد خوندي وساتي ځکه چې په هغه وخت کې پرته له دې څخه ژوند امکان نه درلوده. پوځ یې په 2 برخو ویشل شوی و، منظم او غیر منظم. منظم پوځ یې 14,000 ته رسېده او غیر منظم پوځ یا قومي لښکر یې 10,000 کسانو ته رسېده. د احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د افغانستان اداري تشکیلات په لاندې ډول وه: کابل ولایت، هرات ولایت، کندهار ولایت، خراسان ولایت، پنجاب ولایت، مزار شریف ولایت، بدخشان ولایت او کشمیر ولایت. احمد شاه بابا د خپل هیواد د ساتنې او امنیت لپاره 10 ځلې لویې حملې او بریدونه کړي دي چې 7 ځلې په هندوستان باندې، 2 ځلې په ایران او 1 ځلې په ترکستان یعنی بخارا باندې. احمد شاه بابا د افغانستان ډیر نامتو او مشهور پاچا تیر شوی دی چې د افغانستان پولې تر ډهلي او مشهد پورې ورسولې. ملت د دې خدمتونو په سبب هغه ته د بابا لقب ورکړ. دا د اسیا ستر شخصیت، زړور مدبر قومندان او ټولواک د 1152 لمریز کال د جدې د میاشتې په 3مه نیټه د جمعې په شپه د 51 کلونو په عمر کې له دنیا څخه سترګې پټې کړې او روح یې حق تعالی ته وسپارلو.
جنازه یې کندهار ښار ته راوړ او د خرقې شریفې مخ قبلې ته په 100 متري کې خاورو ته وسپاره. احمدشاه بابا د 1133 لمریز کال په پسرلي کې وپتېله چې د حجاز یعنی اوسني عربستان پر ځمکه کې افغاني حاجي خانه ودانه کړي او د هغې د بنسټ ایښودلو امر یې صادر کړ چې د جوړولو کار یې د 1115 لمریز کال د قوس په میاشت کې پای ته ورسېده. د ارشاد حج او اوقافو د وزارت د ځینو چارواکو له خولې افغانستان په مکه مکرمه کې ځینې نور ملکیتونه هم لري، خو متاسفانه چې له هیڅ یوه څخه د افغاني حاجیانو په خدمت کې هیڅ کار نه دی اخیستل شوی، په داسې حال کې چې زیاتره اسلامي هیوادونه د خپلو حاجیانو د خدمت او هوساینې لپاره سترې ودانۍ په واک کې لري. په هغو کې زموږ ګاونډي هیواد پاکستان په مکه مکرمه کې د پاکستان هاوس په نامه یوه ستره 7 پوړیزه ودانۍ لري چې روغتون، د حج دفتر او نور پکې ځای پر ځای شوي دي.